پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی او لغمان کې د مربا او اچارو معیاري فابریکه جوړه شوه. لیدونکو سلام ستړي مشئ پام وکړئ دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان دولت په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د پاکستان د پلازمینې په ګډون د دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو نوې څپه پر لاره ده. پاکستاني چارواکو د خبرداری وروسته تر هغه ورکوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په تر ټولو امن سیمو کې په دوو بریدونو کې د یوه پوځي افسر په ګډون 3 پولیس وژل شوي دي. په همدې حال کې تر څو پرلپسې هدفي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکي مجبور شوي دي چې په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پیښور او کوټه کې د خطر زنګ فعال او د سختو ورانکارو بریدونو خبرداری ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ښارونو ته ننوتي او د ورانکاره کړنو پلانونه لري. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي نن سهشنبه ازادي راډیو ته ویل چې لغمان ولایت کې د اچارو او مربا لومړی فابریکه ده چې جوړیږي. د چارواکو په خبره د مربا او اچارو د بهار سبز په نوم د تولیداتو د فابریکه د ورځې په منځني ډول د 2 میټریک ټنو اچارو او مربا د تولید وړتیا لري. ښاغلی رستمي وایي د فابریکه د مارکیټ اړتیاوو ته په کتو ولسونو ته با کیفیته مربا او اچار تولیدوي او په ارزانه بیه د خلکو په واک کې ورکوي. یا د فابریکه د خپل اړتیا وړ متو کې له سیمه ییزو بازګرانو پیري چې د سره د دې ولایت د بازګرانو کرنیزو محصولاتو پلور ته هم زمینه برابره شوې ده. دغه شان د فابریکه کې سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.